که چیرې غواړئ نورې ډرامې هم وګورئ نو اجمل شهاب یوټیوب چینل او همدارنګه افغان ټي وي شوز یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. ډیره مننه. مریم اندېښنه مه کوه هغه قومندان اسیې ته هیڅ زیان نه رسوي موږ نه پوهېږو مېرمنې مریم د اسیې لپاره په اندېښنه ده انشاءالله نه به یې رسوي خو اصله ورته ډاډ ورکوي بشیر خان چې په دې خبر شوی و چې کرم د اصلي زوی دی نو د اصلي نه ډېر خفه و چې دا خبره یې ورنه پټه کړې ده هر څنګه چې وي هغه جګړنې زوی دی انسان خپل اولاد د هر چا په پرتله لا ښه پېژني همداسې نه ده اصلي دا ته څه وایې انکار مه کوه لور پان سره مې ستا خبرې واورېدې او زه هېڅ نه پوهېږم چې ولې دې دا خبره له مانه پټه کړې ده زه خو ستا په حالت پوهېدم او واده مې در سره وکړه اصلي بشیره بس که یوازې د دې لپاره چې ته د خپل زوی پیدا کړې هغه سړی مې څه حالت ته ورساوه غوښتل مې تا خوشحاله کړم بشیره ما خو مېرمنه اصلي تا وخته د خپل زوی ځای پیدا کړی دی زه هم وایم چې ته ولې دومره د دې جګړن پلوي کوې لامل یې همدا دی بشیره صبر وکړه زما خبره واوره خو د کرم مور زما له پلار سره واده کړی دا څنګه امکان لري کوم څه دې وویل لورې نه هیڅ هم نه دې ځای پسې ډېره خفه شوې وم کله چې لوی شوم تا ته به داسې اصلي غاړکۍ واخلم دا غاړکۍ ښکلې ده کرم اسیې ته د واده وړاندیز وکړه او اسیې هم وړاندیز ومنه ماشومتوب کې مې تا ته ویلي و چې ورښتینې غاړکۍ به درته واخلم ما خپله ژمنه سرته ورسوله اسې وګوره زما دا احساساتي خبرې ډېرې زده نه دي خو په ژوند کې څومره چې زما عمر پاتې وي غواړم هغه له تا سره تېر کړم اسې موږ واده کولی شو هو ولې نه
بشیر خان او همدی جګړن کرم ته لومه ایښې خو کرم بیا هم وژغورل شو. همدی حالت څنګه دی؟ زمونږ کسان اوس راورسېدل. جګړن او عسکرانې هم دلته دي. شمېر یې ډېر زیات دی. ډېر ښه. دا لا ښه ده چې شمېر یې ډېر دی. زه اوس د مریم خواته ورځم. بې وزله اسیا د اعماله خوا تښتول شوې ده. زه ورځم چې مرسته ورسره وکړم. مونږ دا موټر لټولی شو. البته قومندان صاحب لټولی شي. دا سړی خو هیڅ حیران نشو، هیڅ ونه ډار شو. ابراهیمه په دې کار کې کومه ګډوډي ښکاري؟ ودرېږئ! قومندان صاحب، تاسې ښه یې قومندان صاحب؟ هغه رزیل ونیسئ. خدای دې ووهي جګړن نه دی مړ شوی. که دا سړی ونیسي هر څه به ووایي او زه به هم تباه شم. ته د خپل کار وکړه، زه بیا تا ته زنګ وهم. یما آسیا تختولې او بشیر خان هم د یما له نږدې کس نه کار اخلي تر څو آسیا پیدا کړي. زه څه وکړم خان صاحب؟ دې زمانه کې باید د قوي کس په خوښه کار وکړې. که زه هم د بشیر خان د سیوري لاندې ژوند ونه کړم نو ژوندی نه پاتې کېږم. والله ډېره بښنه غواړم. الله بسم الله راځه. کرم ورک شوی دی، ټوله ډله هغه پسې ګرځي. خنجر درې اوري. جګړن کرم مو پیدا کړ؟ قومندان صاحب ټوله ډله هغه لټوو خو تر اوسه مو نه دی پیدا کړی. سمه ده، ما ته به خبر راکړئ. همدی کرم بېهوشه کړی او یوې کوټې کې اچوي، هغه ځای ته اور اچوي. خان صاحب څنګه مو چې خبرې کړې وې د قومندان کار ختم شو. پوه شوم خان صاحب.
اوس نو ختم شو قومندانه مخکې له دې چې خپله مېرمنه ته ورسېږې مړ کېږي افسوس دې وي بشیر خان آسیا پیدا کړه او کور ته یې بیایي آسی مه ډارېږه لورې زه یم بشیر آخر مې ته پیدا کړې مه ډارېږه هغه راځلي او ماته به تر ټولو سخته سزا ورکړم چې له تا سره داسې کړي دي مه ډارېږه لورې سمه ده همدې هله راځه چې روغتون ته یې بوځو بشیر پلاره زه یوازې غواړم خپل کور ته لاړه شم هیله کوم مامي کور ته بوځه سمه ده لورې هر چېرته چې ته غواړې هلته به دې بوځو همدې مرسته وکړه پام کوئ آسی زه دلته یم وګوره له تا سره یم هېڅکله تا نه پرېږدم موږ واده کوو آسی خوشحاله ژوند به ولرو آسیه غوښتل یما ووژني او ډز یې پرې وکړ ګلې ته څه کوې ها وسله دې ښکته که تا زما ژوند تباه که زه هم اوس ستا ژوند در نه اخلم ګوره ګلې وسله دې لرې که وګوره ما خو تا څه نه دي ویلي تا ته مې لاس هم نه دی در وړی ته څه ډول سړی یې ها زما ټول خوبونه دې له منځه ویوړل ګوره ګلې دا وسله دې ښکته که خبرې کوم غلی شه تا څه وکړل خوږې خدایه زه قاتله شوم زه د کرم مېرمنه یم ارزو آسیې ته وایي چې کرم د هغې خاوند دی او ماشوم یې هم پیدا کیږي دروغ وایې ټوکې کوې که نه دا ټوکې نه دی زه بیخي جدي یم کرم ماته داسې یو دروغ نشي ویلی که داسې وای ماته به یې ویلي وو ولې داسې وکړل
د هر خاوند او مېرمنې په منځ کې ستونزې رامنځته کېږي. زموږ منځ کې ستونزه جوړه شوې وه. په دې وخت کې هغه ته پیدا کړې. خو زه اوس دلته یم او نیت نه لرم چې خاوند مې یوازې پرېږدم. ته هم نور زما د خاوند شا پرېږده. واده شوو کسانو پسې مه ګرځه. ما په هغه باور وکړه. کرم ماته د واده وړاندیز وکړه. کرم خو ما سره واده کړی دی. ښکاري چې هسې تا سره خپل وخت تېر کړی. تا هم د کمعقلو په څېر پرې باور کړی. ای نارینه خو همداسې دي. خو زه اوس دلته له هغه سره یم. نور نه غواړم چې د خپل خاوند شاو خوا کې تا ووینم. زموږ کور ته دننه شوې، همدارنګه زما نرسه شوې. ولې دې دا کار وکړه؟ ما غوښتل هر څه درته ووایم. کرم ما ته ډېر په غوسه و، ځکه یې پرې نه ښودم. کرم زما پرته بل هیچا سره مینه نشي درلودی. او هو زموږ ماشوم هم پیدا کېږي. زما د خاوند شا پرېږده. نور نو بس دی. نور نو د هر څه نشم زغملی. د ارزو د خبرو په اوریدو آسیا غواړي ځان وژنه وکړي، خو بشیر خان یې مخه نیسي. آسیه نږدې مه راځه بشیر پلاره، رانه شي. لورې کوم لیونتوبونه کې هیله کوم ګرانې. زما هر څه یې رانه واخیستل، هیلې مې، خوبونه مې. اوس هم کرم بشیر پلاره، کرم یې رانه واخیسته. نور دې دروغجنې نړۍ کې نه غواړم ژوند وکړم. پوهېږم لورې، خو ترور ته دې فکر وکړه. هغه په دې نړۍ کې یوازې پرېږدې. ها ښکلې لورې، لږ مخکې مې هغې سره خبرې وکړې. هغه ډېره نیکمنه وه. هیله کوم داسې مه کوه. له هولې وروسته بیا دا دویم غم نشي زغملی، نشي زغملی. هله لاس دې راکړه، هله لورې. بشیر پلاره که ژوندی پاتې هم شم، ترور مې یوازې پاتې کېږي. زه بشیر پلاره زه قاتله شوم. زه هسې هم قاتله یم. ترور ته مې ووایه چې ورسره ډېره مینه لرم او ماته د خپل حق وبخي. سمه ده؟ وګوره ترور دې زنګ وهلی. هله ته خپله ورته دا خبره وکړه. ورته ووایه چې ځان له بامه غورځوې. ته پخپله هغې ته ووایه چې هغه په دې نړۍ کې یوازې پرېږدي. نه غواړم ورسره خبرې وکړم، غواړم مړه شم. لورې ګرانې لورې، داسې مه کوه. وګوره زه تل له تا سره وم لورې، او تل به له تا سره ووسم، او دا سختې ورځې به سره یو ځای تېرې کړو. هله لاس دې راکړه. دا لاسونه، ته دا مردار لاسونه نیسي بشیر پلاره؟ دا د وینې ډک لاسونه؟ ولې نه پوهېږې زه قاتله شوم؟ یا ما نومی رزیل سړی مې ووژه بشیر پلاره؟ تا څوک نه دي وژلي، باور وکړه. هغه ژوندی دی، له ډاره بې هوشه شوی و. تا څوک نه دي وژلي. وسله بنده شوې وه، همدې ورسره دی. هغه وویل زه درته قسم خورم هغه یا ماته به زه په خپلو لاسونو سزا ورکړم. ښکلې لورې په ما باور وکړه. ما هغه وویشته، ومې ویشته. لورې ته ماته دروغ وایې. هله راځه راځه. خوشې مې که، خوشې مې که بشیر پلاره، خوشې مې که. هر څه به ښه شي آسې. له دې وروسته هېڅکله تا یوازې نه پرېږدم. په ما باور وکړه، تل به له تا سره واوسم. د کلي خلکو د آسیې دوی په کور حمله کړې او آسیا او مریم یې ووهل او غواړي له کلي یې وباسي، خو بشیر خان یې ژغوري
او د کلي خلکو ته وایي چې آسیا له نن نه وروسته زما په نکاح کې ده. دومره کلونه کېږي چې یو ځای ژوند کوو، څه زیان مو تاسو ته رسولی دی ها؟ ولې داسې کار له موږ سره کوئ؟ ته بې شرمه جلۍ په دې کلي کې نه غواړو، زه یې ورک شئ. له موږ نه څه غواړئ؟ له کله نه چې ستا دا خور ته راغلې ځان سره یې بدبختي راپړې، نور نو تاسې په دې کلي کې نه غواړو، ورک شئ. ویې وهئ ملګرو، ویې وهئ. داسې مه کوئ. هیله کومه موږ مه وهئ. داسې مه کوئ، هیله کومه موږ مه وهئ. بې وازلې آسي یوازې زه کولی شم چې تا وژغورم. حرکات وکړه، موږ باید آسیه وژغورو. داسې مه کوئ، هیله کومه. لرې شئ، لرې شئ. راځئ، راځه مریم، راځه آسیه جان، پورته شه. مریم، آسیه تاسې ښه یئ؟ تاسې دلته څه کوئ ها؟ دا بې شرمه جلۍ نور دلته نه غواړو. تاسې نه شرمېږئ چې په دوه بې وزله ښځو لاس پورته کوئ ها؟ خان صاحب له کله چې دا جلۍ دې کلي ته راغلې ارامي او برکت نه دی پاتې، اوس خو یې په لمنه هم دا خپور شوی. موږ داسې جلۍ په کلي کې نه غواړو. آسیه له نن نه وروسته زما په نکاح کې ده، پوه شوئ؟ کچا دې ته کوم څه وویل فکر وکئ چې ماته یې ویلي دي. ته چې داسې وایې سمه ده خان صاحب. اوس نو خواره تجهیزاتو سره کچېرې غواړئ نورې ډرامې هم وګورئ نو اجمل شهاب یوټیوب چینل او همدارنګه افغان ټي وي شوز یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. ډېره مننه. څوک یې څه غواړي؟ اجل دې راغلی چې زما مخه نیسې ها؟ زه شیخ سمیر را لېږلی یم تر څو د بېجان نیم پاتې کار بشپړ کړم. جلۍ ماته راکړه چې چاته زیان ونه رسوم. زه به اوس تا سره ارامه اوسه. وګوره مېرمنه دې په موټر کې ارامه وي دادا. اصلی سره دې څه کړي دي ها؟ ووایه زما که سره دې څه کړي؟ یوازې وي دادا، مه ډارېږه. تا ته مې وویل شیخ سمیر هغه جلۍ غواړي. اوس نو هغه جلۍ موږ ته راکړه او مېرمنه دې واخله که نه نو مېرمنه به دې نوره هېڅکله ویښه نه شي. مریم بشیر ته وایي چې له آسیې سره نکاح وتړي، خو آسیه یې نه مني. آسیې سره نکاح وتړه؟ ترورې دا ته څه وایې؟ ته څه مه وایاستې، نه ګورې څه بلاوې در پسې دي. پرته له خان صاحب بل څوک تا خوندي نشي ساتلی. خان صاحب ته د آسیې نه ښه ساتنه کولی شي، څه کېږي ورسره نکاح وتړه، موقتې نکاح وتړه او آسیې نه ساتنه وکړه. اندېښنه مه کوه مریم، تر څو چې زه ژوندی یم آسیې نه ښه ساتنه کوم. آسیې زما ګرانې، دا خبره به زموږ تر منځ وي. دا کار یوازې ستاسې د ساتنې لپاره کوم. فکر به وکړو چې دا نکاح مو وتړله، هغه وخت بیا زه اصلي مور ته څه ووایم؟ نه، ته د اصلي په اړه اندېښنه مه کوه، هغه به هېڅ خبره نه شي. خو ته هېڅ اندېښنه مه کوه، لږ ارامه اوسه آسیې، هغه هېڅ نه خبرېږي. اصلي مور ته مخامخ سترګو په سترګو دروغ ووایم؟
ته څه وایې بشیر پلاره؟ وایي چې زه یې حلوم، نور نو ته څه غواړې اسې څه غواړې؟ ما خپله هولیا له لاسه ورکړې ده، ستا درد نشم زغملی لورې. ښه نو لومړی به د ملا لیدو ته ورشو او موقتي نکابه وتړو. راځئ. دې کار ته هېڅ زما زړه نه دی. ما وویل دا نکابه تړل کېږي، اسې تړل کېږي. آسیه! 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 کرم د بشیر کور ته آسیه پسې راځي، خو هلته خبر کیږي چې مور یې د بشیر میرمنه ده. آسیه! مورې مورې نه داسې نشي کېدای. تا زه د سړي لپاره یوازې پرېښودم. مورې زه د سړي له امله بې موره پاتې شوم. نشي کېدلی، داسې نشي کېدلی. کرم غواړي چې آسیا له ځان سره بوزي، خو آسیا ورسره نه ځي او ورته وایي چې ما له بشیر سره نکاح تړلې ده. د بشیر او کرم ترمنځ شخړه رامنځته کیږي. همدې دلته څه خبره ده؟ ته له د سړي سره څه کار لرې آسیې؟ راځه چې ځواله. ما خوشې که هېڅ چېرته در سره نه ځم. ته لاړ شه له ښځې او ماشوم سره دې واوسه. وګوره هغه داسې نه ده چې ته فکر کوې. هر څه به درته ووایم. راځه. ما ته هېڅ هم مه وایه. ځه له دې ځایه ورک شه ورک شه. د دې خبرې دې واورېدې، نور نو مونږ ارامه پرېږده. د دې کار سزا به ووینې. آسیې ته باید له ما سره لاړه شې. هله نو. ما وویل زه در سره نه ځم. تا سره نه ځم. زه اوس د بشیر کراتی ښځه یم. زه نور له دې ځایه ورک شه.
هر څه دې رانه واخیستل وژنم دې بشیره کرمه وسله دې لرې کله دې ځای لاړ شه حالا ومې وژنه آسې که غواړې څوک ووژنې نو ما ووژنه دومره مینه ورسره لرې چې له خپل ځانه هم ورته تیری زه ستا لپاره چمتو وم چې خپل ځان هم قربان کم کاش هغه ورځ نه وای راغلی لږ تر لږه دا ورځې خو به مې نه لیدلې نور مې اعصاب مه خرابوه د ماڼۍ له مخې نه مې ورک شه لاړ شه هله نو وسلې مو ښکته کوي ومې ویل ښکته کوي اوس چې داسې ده نو یو په یو به وجنګېږو هله راشه ترورې کرمه څه وشول جګړه نه د خپل پلار په څېر ته هم بریالی نه شوې چې خپلې مینې نه ساتنه وکړې ها د پلار نوم یې په خوله ترورې یو کار وکړه بهانه مه کوه کرمه بس کوي نور بس کوي حالا ټول زور دې هم دومره دی ها قومندان صاحب څه کوئ په هوښ راشئ اصله کور ته ځي او په دې پوهیږي چې بشیر له اسیې سره موقتي نکاح تړلې ده دا مینا اخرم پای ته رسیږي فاطمه خان صاحب له اسیې سره موقتي نکاح تړل ده لاسلې مېرمنې سره څنګه داسې وکړل اسیې د لور په څېر وه افسوس دې وي پې ستاسو دې ته پام دی چې څه وایئ ها یعنې څه کومه نکاح تاسې زما په خاوند او اسیې څنګه داسې تور لګولی شئ ها ووایئ مېرمنې والله موږ هغه خبره وکړه چې موږ ته را رسېدلې نور نه پوهېږو چې څه خبره ده خلک وایي خان صاحب له اسیې سره موقتي نکاح تړلې ما ته وګورئ که بل ځل واورم چې داسې بې ځایه خبرې مو کړې دي قسم کوم نه مو به هم خبر اوسئ بشیر او اسیې پسې څنګه داسې خبرې کولی شئ ډېره بده ده خپل کار وکئ موبایل ته د ځواب ورکه بشیره ځواب ورکه ګرانې بله بشیره ته چیرته یې یو کار راته پیدا شو اوس ګاته مې ویلي و هغې تا ته خبردار نه که څه کار دی ها ته له مانه پټ څه کوې بشیره ټول خلک وایي تا له اسیې سره موقتي نکاح تړلې ده دا خبره رښتیا ده هو رښتیا ده اصلې اوس درځم تا ته هر څه وایم ګرانې ارامه اوسه او ماته په تماشه سمه ده خان صاحب څه شوي اصله خبره شوه چې ما اسیې سره موقتي نکاح تړلې دا څنګه امکان لري اوس به څه کوو زه یو پلان لرم ماریا همدي مهرباني وکړه خان صاحب همدي اصله خبره شوه چې ما د شیخ سمیر کسانو نه د ژغورلو لپاره له اسیې سره موقتي نکاح تړلې ده زما خبره ښه واوره مریم
ته دلته پاتې شه. ارزو بشیر ته زنګ وهي چې راشه او میرمن دې بوځه. بله بشیر که راتای دلته راشه او میرمنه دې ځان سره بوځه. زما خبره دې واورېده؟ خدای دې هغه ووهي هلته څه کوي. همدا اوس درځم. لعنت دې وي. نو بس که هیڅ هم مه وایه غلی شه کرمه. آسیا راغلې چې کرم سره خبرې وکړي خو بشیر هم را رسیږي او آسیا له ځان سره په دې ورځې کې بیایي. له ما سره نه وې که نه خان صاحب را سره و تل یې را سره مرسته کړې. ته هم د دې په بدل کې ورسره موقتي نکاح وتړله. خبرو ته دې پام کوه. که زما د عزت په اړه دې یوه خبره هم وکړه که نه نو قسم کوم چې وژنم دې. ما له تا سره واده کوه. درته ومې ویل زما مېرمنه شه. ما ته خوښي راکه. ومې ویل زما ژوند ته راشه. ته خو هسې هم یوه مېرمنه یو کور او خوشحاله ژوند لرې. په دې داستان کې ماته هیڅ ځای نه و جګړه نه. نه یوازې ته وې. تا ماته ونه ویل چې واده دې کړی. مېرمن دې هم امیندواره ده. تا له قصده ماته دروغ وویل که نه؟ ما ته دروغ نه دي ویلي. تا ته مې دوکه نه ده درکړې. تا اجازه را نه کړه چې هر څه درته ووایم. څه دې راته ویل ها؟ څه؟ تا زه یوازې پرېښودم کرمه. زه مجبوره وم پوه شوې مجبوره وم. څه ته؟ څه ته مجبوره وې آسې؟ مجبوره وم ځکه چې یا ما به ما هغه دی ښکلی زموږ راغی. آسې بشیر پلاره همدا اوس موټر ته پورته شه. زما له مېرمنې نه لرې اوسه. ما ته وګوره. کرمه هیله کوم خوشی که په اولاد مې قسم در کوم. کرم دوی په یوه سیمه کې عملیات کوي. په هغه سیمه کې د روغې مړی پیدا کوي. قومندان صاحب آسیا به تللې وي. زما پان هغه به لټوئ. اوس به مې تا ته ویلي و آسیې ته هم. هله خپل کار پیل کړئ. سلام علیکم. علیکم سلام. علیکم سلام قومندان صاحب. ستاسې له منځه یو کس زما د پوښتنو ځواب راکوي او نور دې غلي وي. پوه شوئ ها؟ پوه شو قومندان صاحب. ښه څوک ځواب راکوي؟ زه به ځواب درکم قومندان صاحب. والله قومندان صاحب له ملګرو سره د ښکار لپاره ځنګله ته راوتلي وو. ځنګله کې ښکار پسې ګرځېدو خو دلته چې رانږدې شو زموږ سپی وغاپل. موږ حیران شو او سپی وتښتېده. ومو کتل چې سپی دلته راغی. موږ هم ورخطا شو. زر ورپسې ورغلو خو کله چې ورغلو دلته یو مړی پیدا کړی و قومندان صاحب. ډېر وډار شوم. ملګرو ته مې غږ وکړ. هغوی سره مې دا ځای وکینده. په ځمکه کې مو د یوې ښځې مړی پیدا کړ قومندان صاحب. موږ سره موبایل نه و. دا یې مو ولېږه قومندان صاحب. په لاره کې یوې خور ده ته موبایل ورکړی و. تاسې ته مو زنګ ووهه. کیسه داسې وه قومندان صاحب. ده پیدا که؟ هو دا زما سپی دی قومندان صاحب. هر څه چې وي زما سپی ډېر زر په بوی سره پیدا کوي. آفرین دې پتا. ابراهیمه یو ځل به هغه مړی وګورو. مهرباني وکئ زه به تاسې ورسوم. مهرباني وکئ راځئ. دې خوا راشئ قومندان صاحب.
دا د قومندان صاحب ابراهیمه څارنوال صاحب راوغواړئ چې د مړي ځای تثبیت کړي وروسته بیا مړی له دې ځایه ویسئ. د رقیې مور د اظهاراتو لپاره راغلې ده خو اظهارات نشي ورکولی. د رقیې مور همدې ته زنګ وهي او د بشیر خان پوښتنه کوي. زما شیرینې چاله تا سره داسې وکړل لورې زما ګرانې لورې مورجانې ارامه اوسه. خدای دې هغوی ووهي خدای دې د هغوی لاسونه مات کړي. مورجانې ارامه اوسه قاتل پیدا کوو. زړه مې اور اخیستی زویه زما د لور قاتل پیدا کړئ. سمه ده پیدا کوو یې. ابراهیمه د دې ښځې نه په دې حالت کې څنګه زراعت واخلو ووایه چې کور ته یې ورسوي. امر مو پر ځای کېږي جګړن صاحب. ترور جانې هلته اوس کور ته لاړه شه ارام وکړه وروسته به د زراعتو لپاره راشې. زما د لور قاتل پیدا کړئ هیله کوم هغه پیدا کړئ. مورجانې ژمنه کوم پیدا کوو یې ژمنه ده. زه خپله سم زامنو بله همدې زه یم کیزبان. کومه کیزبان؟ کومه کیزبان به یم نو د رقیې مور یم. ما ته غوږ شه باید له خان سره خبرې وکړم. خان چیرته دی؟ خان صاحب نشته. ما ته وګوره یا اوس راته ووایه چې خان چیرته دی یا قومندان ته وایم چې خان زما لور سره څه وکړل. خان صاحب په هغه بل کور کې دی. ښه داسې ده نو. همدې څه وشول کوم بد خبر و؟ نه مېرمنې کومه خبره نه ده. زه به تاسې ورسوم چې خان صاحب ډېر په تمه نشي راته. کچېرې غواړئ نورې ډرامې هم وګورئ نو اجمل شهاب یوټیوب چینل او همدارنګه افغان ټي وي شوز یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.